ګرانو دوستانو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. نن غواړم ستاسو سره د پروژې د سرچینو د مدیریت په اړه خبرې وکړم. دا د پروژو د مدیریت شپږمه مطالعاتي ساحه ده. کله چې موږ یوه پروژه پر مخ وړو، نو یوازې پیسې یا وخت ته پکې اړتیا نه، بلکې نورو سرچینو ته هم پکې اړتیا شته، لکه انساني ځواک، وسایل، مواد او تکنالوژي. د دغو سرچینو سمه اداره د پروژې د بریا کلي ده. لومړی راځو تعریف ته. د سرچینو مدیریت هغه پروسه ده چې موږ د یو پروژې د انساني او غیر انساني سرچینو د پلان جوړونې، ترلاسه کولو، کارونې او کنټرول لپاره ترسره کوو. راځئ دغه پروسې یو په یو یادو سره. د سرچینو د مدیریت پروسې په شپږو برخو باندې ویشل شوي. یو په یو د هغه یادونه کوو. په اول قدم کې اوله پروسه د سرچینو د مدیریت لپاره پلان جوړول دی. په دې برخه کې موږ پلان جوړوو چې کومې سرچینو ته اړتیا شته، څه وخت او څنګه به یې ترلاسه کوو. دوهم د فعالیتونو د قیمت تخمین. دلته موږ ګورو چې د هر فعالیت لپاره څومره لګښت راځي، څو پوه شو چې څومره بودیجه ورته پکارېږي. دریم د سرچینو ترلاسه کول دی. وروسته موږ هغه سرچینې چې مو تخمین کړي راټولوو، کوم ته چې ورته اړتیا شته، لکه د کارکوونکو ګمارنه یا د وسایلو پیرودل. څلورم د ټیم رامنځته کول دی. د انساني سرچینو په برخه کې تر ټولو مهم چې دی هغه د ټیم جوړول دی. یو ښه ټیم کولای شي چې پروژه په بریالیتوب سره پر مخ یوسي. او پنځم د ټیم مدیریت دی. یوازې د ټیم جوړول کافي نه دی، بلکې د هغه ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول، هڅونه، د ستونزو حل او مدیریت هم ضروري دی. شپږم د سرچینو کنټرول دی. په پای کې موږ باید وګورو چې سرچینې په سمه توګه کارول کیږي او کنه، او د پروژې له اهدافو سره سم پر مخ ځي او کنه. نو د دغې پروسې په مجموع کې د سرچینو د مدیریت اهمیت په دې کې دی چې که موږ د سرچینو مدیریت په سمه توګه ترسره کړو، پروژه به په وخت، په ټاکلې بودیجه او د ښه کیفیت سره پای ته ورسیږي. ستاسې له توجه څخه نړۍ مننه.